بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د عبدالرحمن بابا د یو غزل نه یو څلور د مطلب ډک اشعار درته بیانوم. راځئ اول اشعار وورئ او د هغې نه پس درته د هغې مطلب بیانوم. عبدالرحمن بابا فرمایي وی تیغ د اوسپنې محتاج د نرم آب وي، قرب و حلم یو په سل وي تر زور. وی للویې له سرکشۍ زما توبه ده، خدای څوک مکړه د اسمان په سیر نسکور. او وی خدای زده څه سودا به پیښه په بازار شي، د بازار خبرې نشي په خپل کور. او بیا فرمایي وی راحت بې زحمته نه دی چا موندلې، غم خادي دي د دې دهر خور او رور. عبدالرحمن بابا فرمایي وی کم کار چې په مینه او په نرمۍ سره کیدی شي هغه په زور نه کیږي. لکه څنګه چې کله اوسپنه تیر کولی شي نو د هغې د یخولو دپاره پرې نرمې او پستې اوبه اچولی کیږي، نو هغې نه پس اوسپنه ټکولی کیږي او کار پوره کیږي. او عبدالرحمن بابا وایي چې الله دې ما د کبر نو ساتي، د لویۍ او سرکشۍ نه دې ما وساتي، زما توبه ده. او وی لکه څنګه چې اسمان لوی دی خو ولې الله تعالی د لویۍ له کبله د کبر له کبله نسکور کړی دی، اپوټه کړی دی. عبدالرحمن بابا وایي د بازار سودا د کور نه پته نه لګي چې په بازار کې څه سودا ملاویږي او کوم قسم سودا ملاویږي. مطلب یې دا دی چې کار هله پته لګي چې ورګډ شي او کار ته لاس واچي نو هله درته پته لګي. عبدالرحمن بابا فرمایي دی دنیا کې بغیر د تکلیف نه چا هم آرام او خوشحالي نه ده موندلې. غم او خادي د دې زمانې رور او خور په مثال دي. غم به درته هم ملاویږي او خوشحالي به درته هم ملاویږي.